د نن ورځې د ویډیو موضوع ده زرکاڼې کتاب. نن زه د دغه کتاب متعلق تاسو سره یو څو لنډې او سرسري خبرې کوم. دا کتاب زه ریکومنډ کوم د پښتو ادب سټوډنټانو ته، هغه خلکو ته چې څوک د پښتو ادب سره مینه لري، ذوق لري، هغه د پښتو ادب لولي، د پښتو شاعري لولي، یا هغه څوک چې هغه نوي نوي لیکوالان وي، نوي نوي شاعران وي، شعر لیکلی شي، شعر لیکل غواړي، هڅه کوي خو د شعر لیکلو بنیادي قانون، بنیادي ضابطې په دې باندې پوهه نه وي، نو هغه خلکو ته دا کتاب زه ریکومنډ کوم. دا کتاب د زرکاڼې په نوم باندې دی، زما په لاسونو کې دی همدا وخت. او دا کتاب خدای بخلي مشتاق مجروح یوسفزی صاحب لیکلی دی. دا کتاب ډېر په ساده انداز کې لیکلی شوی دی، ډېر په خوندوره ژبه کې لیکلی شوی دی، ډېر په اسانه ژبه کې لیکلی شوی دی، په اسانه باندې په مغزو کې کینی، په اسانه باندې ذهن ته پرېوځي. په دې موضوعاتو باندې کوم چې په دې کتاب کې دي، په دې باندې نورو خلکو هم لیکل کړي دي او په خپل ځای باندې هغه هم ارزښت لري، د قدر وړ دي، هغه هم ډېر زیاته ښه دي. خو مجروح صاحب چونکې ډېر بنیادي څیزونه په یو کتاب کې راجمع کړي دي، د مجروح صاحب د لیکلو انداز هم د ډېرو زیاتو استادانو په شانې خوندور دی، آسان دی. دا کتاب چونکې زما زړه ته ډېر زیات پرېوتی دی، ما په خپله ډېر زیات خوښ کړی دی، نو ځکه زه یې ستاسو سره شریکول غواړم. د دې کتاب 3 برخې دي. لومړی برخه علم بیان دی، دویمه علم بدیع دی او دریمه ادبي صنفونه دي. په دې کتاب کې خو دننه مختلف ټاپکس دي او ګڼ شمېر دي. زه چونکې په دې باندې لنډه خبره کول غواړم، تفصیلي خبرې ته نه ځم، سرسري خبره کوم. نو لومبی په دې کې چې کومه دی، نو کله چې دا کتاب کولاو شي، نو په دې کې په فصاحت باندې خبره شوې ده، موږ ته فصاحت را پیژندلی دی. بیا یې چې کوم دی نو بلاغت را پیژندلی دی، او په بلاغت کې دننه علم بیان بیا موږ ته را پیژندلی دی. د علم بیان متعلق خبره شوې ده، د هغې اهمیت هم بیان شوی دی، د هغې پیژندګلو هم بیان شوې ده، او د هغې د استعمال چې کومه طریقې دي هغه هم را پیژندلی شوي دي. بیا په علم بیان کې دننه په تشبیه باندې خبره شوې ده، د تشبیه پیژندګلو شوې ده، د هغې قسمونه بیان کړی شوي دي. او بیا په دې کې د ټول نه لویه خبره او د خوند خبره دا ده چې په دې کې کوم مثالونه ورکړی شوي دي، نو هغه هم ډېر زیات خوندور دي، هغه پوره دي، او د کلاسیکي شاعرانو نه دي یا د جدید دور د هغه تکړو شاعرانو نه دي کوم چې په ادب کې یو خپل مقام لري، لکه حمزه بابا او دغه شانې نور. نو د تشبیه مختلف قسمونه چې کله بیان شي، د هغې نه پس په دې کې په استعاره باندې خبره شوې ده، د استعارې پیژندګلو د هغې مختلف قسمونه بیان کړی شوي دي او سره د مثالونو. بیا په کنایه باندې خبره شوې ده، او په کنایه کې دننه چې د هغې کوم قسمونه دي، نو هغه ټول موږ ته په دې کې را پیژندلی شوي دي. په رمز باندې بیا خبره شوې ده، په ایما باندې خبره شوې ده، او په اشاره باندې خبره شوې ده. ورپسې بیا مجاز مرسل هم بیان کړی شوی دی، د هغې مختلف کومه قسمونه چې دي هغه هم زموږ مخې ته راوړی شوي دي. دغه شانې لومړی برخه چې کومه ده، نو هغه د 78 یعنې 77 مخ پورې لومړی برخه ده. په دویمه برخه کې بیا په علم بدیع باندې خبره شوې ده. بیا دغه علم بدیع هغه په 2 نورو جزونو کې، په 2 نورو اجزاو کې بیان کړی دی. په لومبي جز کې په لفظي صنایع باندې هغه خبره کړې ده. په لفظي صنایع کې مختلف ده چې د هغې کومه اجزا دي، نو په هغې باندې خبره شوې ده. په دغې کې له اولنی صنعت تجنیس هغه بیان کړی دی او د هغه مختلف قسمونه بیان کړي دي. بیا یې په ذوالقافیتین باندې خبره کړې ده، او د هغې مختلف قسمونه هم د مثالونو سره موږ ته واضح کړي دي. دغه شانې په صنعت قلب باندې هم هغه خبره کړې ده، په صنعت اشتقاق باندې خبره شوې ده، په سیاق اعداد باندې خبره شوې ده، په تلمیح باندې خبره شوې ده، او په تلمیح باندې هم خبره شوې ده. د ټولو دغه شانې مثالونه بیان شوي دي. بیا چې مخکې ځونو په صنعت توشیح باندې هغه خبره کړې ده، په صنعت ترافیق باندې خبره کړې ده، په تضمین باندې خبره کړې ده، په مربع باندې خبره کړې ده، په معما باندې خبره کړې ده، او په تلمیح باندې هم خبره کړې ده. مخکې بیا په دې کتاب کې په منقوطه باندې او په غیر منقوطه باندې هم خبره شوې ده. دغه هم چې کوم سندونه دي بیان شوي دي. په دغه شانې رد العجز هم په دې کتاب کې موږ ته بیان کړی شوی دی.
دې نه علاوه مختلف نور صنعتونه چې کوم واړه دي هغه هم دلته کې ټول بیان کړی شوي دي په تفصیل سره. خو زه چونکې مختصر خبره کوم نو دغه لوی ستاسو مخې ته ږدم. بیا دغه دویمې حصې په دویم جز کې بیا په هغه په معنوي صنایعو باندې خبره کړې ده. په هغې کې د صنعت طباق یا صنعت تضاد چې دی نو په هغې باندې هغه زموږ مخې ته خبره راوړې ده. بیا یې د هغې مختلف قسمونه هم بیان کړي دي او بیا یې لپ و نشر چې کومه دی نو د هغې هم خبره کړې ده. بیا یې په صنعت عکس باندې هم خبره کړې ده او د هغې قسمونه هم بیان کړي دي. مختلف صنعتونه دغه شانې مخکې روان دي په مبالغه، اغراق، غلو، حسن تعلیل، استدلال، په دې ټولو باندې هغه هم تفصیلي او اساني خبرې کړي دي چې کومه ذهن ته ډېرې په اسانۍ سره پرېوځي. دغه شانې د رجوع په صنعت باندې هم خبره کړې ده، د تجرید په صنعت باندې، د مقابله په صنعت باندې هم خبره کړې ده، تعلی هم موږ ته بیان کړې ده، استخدام هم بیان کړی دی، مخاطبه هم بیان کړې ده او د دې سره مختلف نور صنعتونه هم بیان کړي دي. دا دویمه برخه د کتاب چې کومه ده نو دا د 283 283 مخ پورې دغه شانې تللې ده. بیا په دریمه حصه کې په دریمه برخه کې هغه په ادبي صنفونو باندې خبرې کړي دي، کوم اصناف چې دي ادبي په هغې خبره کړې ده. هغې هم په دوو برخو کې بیا په دوو جزونو کې ویشلې ده. لومبی چې کومه دي نو هغه د نظمونو چې کومه صنفونه دي د نظم اصناف دي هغې بیان کړي دي. په هغې کې حمد موږ ته راپېژندلی دی، د هغې سره مثالونه هم راوړي دي او دغه شانې بیا موږ ته مناجات راپېژندلي دي. نعت هم بیان کړی دی، منقبت هم بیان کړی دی، مسمت هم بیان کړی دی، مثلث هم بیان کړی دی، مربع، مخمس، دغه چې د نظم کوم قسمونه دي د معاشر پورې دغه ټولې موږ ته مخې ته ایښي دي. او بیا د دې نه پس د ترجیح بند او ترکیب بند په حوالې سره هم خبره کړې ده، هغې هم په مثالونو سره زموږ مخې ته راوړې ده. بیا یې د دې نه پس چې کوم دی نو رباعي موږ ته راپېژندلې ده، د هغې د جوړښت طریقه موږ ته را بیان کړې ده. دغه شان یې قطعه موږ ته ښودلې ده چې قطعه څه ته وایي، د قطعې اجزای ترکیبي څه دي او د هغې پېژندګلو څه ده. غزل هم موږ ته په ډېر ښه شان باندې بیان کړی دی. نظم بیان کړی دی. بیا په نظم کې چې د کومه قسمونه دي په منځ کې لکه پابند نظم څه ته وایي، آزاد نظم څه ته وایي او د دې نه علاوه چې کومه دی نو معرا نظم څه ته وایي، دغه هم موږ ته بیان کړی دی. بیا یې موږ ته مرثیه هم راښودلې ده، مثنوي راته هم راښودلې ده، قصیده یې راته هم ښودلې ده، د دې قسمونه هم بیان کړي دي. بیا یې چې کومه دی نو ټپه باندې هم خبره کړې ده چې ټپه څه ته وایي، بیا یې لوبه څه ته وایي دغه بیان کړي دي، سندره څه ته وایي دغه یې موږ ته بیان کړي دي. بیا یې موږ ته د دې نه پس چې کومه دی نو چاربیته بیان کړې ده. بیا د چاربیته چې کوم مختلف قسمونه دي هغې باندې هم تفصیلي خبره کړې ده. دغه شانې موږ ته سحره راپېژندلې ده چې سحره څه ته وایي، ترانه څه ته وایي دغه بیان کړي دي. معراجنامه، الفنامه دا ټولې موږ ته راپېژندلې دي او منظوم حکایت یې بیا د دې برخې اخري یو جز بیان کړی دی چې منظوم حکایت څه ته وایي. دا برخه چې کومه ده نو دا د 357 مخ پورې تللې ده. بیا د دې برخې دویم جز چې کوم دی نو هغه د نثر صنفونه دي، هغې موږ ته بیان کړي دي. په هغې کې موږ ته افسانه ښودلې ده چې افسانه څه ته وایي، د هغې اجزای ترکیبي څه دي، د هغې لوازمات څه دي او بهترینه افسانه کومه کېدلی شي. په هغې باندې خبره کړې ده. د دې سره یې په ډرامه باندې هم خبره کړې ده، بیا یې په ناول باندې هم خبره کړې ده په تفصیل سره. تکل یې موږ ته راپېژندلی دی، خاکه یې راپېژندلې ده، راپورتاج یې موږ ته بیان کړی دی، سفرنامه یې موږ ته بیان کړې ده، تنقید باندې خبره کړې ده چې یاره ادبي تنقید څه شی دی، په هغې باندې هم لنډه خبره کړې ده. د طنز و مزاح په حوالې سره خبره کړې ده. کالم څه ته وایي دا یې موږ ته راپېژندلي دي. مقاله څه ته وایي او څنګه لیکلی کېږي دغه یې موږ ته لیکلي دي. خودنوشت هم بیان کړی دی، ورسره مکتوب هم بیان کړی دی او تفسیره نګاري هم بیان کړې ده. دغه شانې په آخري برخو کې داستان باندې بحث کړی دی او نثري حکایت یې بیان کړی دی. په تېره برخه کې هغه د نظم چې کومه د حکایت چې کومه د نظم والا انداز دی هغه بیان کړی دی چې کومه زموږ سره منظوم حکایت نو هغه موږ ته بیان کړی دی. په دې برخه کې هغه بیا نثري حکایت موږ ته بیان کړی دی. دغه د دې کتاب آخري برخه ده. او بیا دې نه علاوه په دې کې په آخري کې د دې کتاب په آخري کې د هغه چې کومه ضروري ادبي اصطلاحات دي نو هغه هم موږ ته په یو څو مخونو کې مخې ته راوړي دي. دا کتاب چې کوم دی نو دا په هره حواله باندې یو ډېر ښه کتاب دی، یو جامع کتاب دی چې کوم خلک د پښتو ادب لیکل کوي، شعر لیکي، نظم لیکي، نثر لیکي، نو هغه له پکار ده چې هغه بنیادي څیزونه که پېژندل غواړي او نه یې پېژني نو هغه د دې کتاب مدد خامخا واخلي. او یا که څوک شعر لیکل غواړي، شاعر وي
فطرتي شاعر وي، هغه شاعران نه چې څوک صرف قافیې او ردیفونه تړي، هغه نه چې کومه شاعر وي د شاعرۍ په تله باندې هغه پوره خیږي، خو هغه ته بنیادي علم نه وي، بنیادي نالج ورسره نه وي چې یاره تشبیه به څنګه استعمالو. تشبیه څه شی د استعاره، کنایه، د نظم مختلف اصناف، غزل، رباعي، قصیده، نور چې کومه د منظوم اصناف دي دغه پیژندل غواړي، نو هغه د دا کتاب خامخا ولولي. یا که څوک کلاسیکي شاعران لولي نو د هغو دپاره هم دا کتاب ډېر زیات ضروري دی، که هغه په دې څیزونو نه پوهېږي، چونکې په کلاسیکي شاعرۍ کې او په هغه پخه شاعرۍ کې د دې دور هم ډېر شاعران داسې شته چې هغو د دې مختلفو صنعتونو استعمال کوي، خو هغه چونکې بیا په د هغې پیژندل ګران وي، چې چا لوستلي نه وي، چا د هغې متعلق علم حاصل کړی نه وي، نو هغوی ته ګران وي. نو په کار ده چې هغه دا کتاب ولولي، هغه به په دې خبره باندې پوه شي چې یاره تعلي څه شي ته وایي، معمد څه ته وایي، لف و نشر دی هغه څه ته وایي، صنعت تکرار څه ته وایي، منقوطه چې کومه لیکل کېږي هغه څه ته وایي، غیر منقوطه څه ته وایي، مختلف څیزونه هغه په دې کې ټول موجود دي او ډېر په اسان انداز سره بیان شوي دي. نو زه هغه کسانو ته چې څوک هم د دې شوق لري، هغه د شعر و شاعرۍ شوقیان وي، نو هغه دې دا کتاب خامخا ځان له پیدا کړي. دا کتاب چونکې په پی ډي اف صورت کې هم میلاویږي، خو زه په خپله په پی ډي اف کې دا بالکل نه ریکمنډ کوم، چونکې دا کتاب د دومره پخوانی کتاب نه دی، بل په مارکیټ کې دا په اسانۍ سره اویلیبل دی. پکار دی چې دا کتاب مونږ په پیسو باندې واخلو. مشتاق مجروح یوسفزی صاحب چونکې وفات شوی دی، د هغه بچو ته به چونکې د دې نه څه خیر ورسي، څه فایده به ورسي، نو پکار دی چې دا کتاب مونږ په پیسو باندې واخلو.